له اظهاره تر انګاره لنډه او له درده ډکه کیسه. امید لرم چې دغه دردونکې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. که څه هم اوس په ښار کې اوسېده خو خویونه یې کلیوالي وو. ښایسته توربخونو سترګو به یې هر نظر د ځان په لور اړوه. غنم رنګه څېره یې نوي خط و برید لا په زړه پورې کړې وه. برابرې ونې ځواني ته یو ډول ښکلا وربخلې وه. تل به یې هڅه کوله چې پر شونډې مسکا خوروي. غوښتل یې د خپل کلي غوندې چاپېریال ځان ته جوړ کړي، د خپلو کلیوالو په شان ملګري پیدا کړي چې د زړه خواله ورسره وکړي. خو د ښاري ځوانانو سره یې پر لاره قدمونه یو نه کړی شول. یوازینی ملګری د خپل یوازیتوب و چې دی به یې تنها نه پرېښوده. د عادت سره سم به د سهار لمانځه نه وروسته لږ مطالعه وکړه او بیا به د پوهنتون په لور وخوځېده. د خپلې ښې رویې له امله به یې ډېري ټولګیوالو قدر کاوه. ډېرو به ویل چې مجیب څومره ښه هلک دی، له چا سره کار نه لري. خو مجیب غوښتل داسې څوک پیدا کړي چې د تیر ژوند هغه کیسه چې دته لا نیمګړې ښکارېده په ژړغوني غږ ورته ووایي چې زه لا وړوکی وم چې غوټۍ به راباندې ښه لګېده. د هغې په لیدو به مې یو ډول خوښي احساسوله. هغه ورځې مې هیرې نه دي چې د کلي ټول ماشومان هلکان او نجونې به د سبق لپاره جومات ته تلل. ما به هم سهار وختي خپل پنج کتاب په تخر کې ونیوه او جومات ته به روان شوم. کله چې به د جومات پر دروازه ورننوتم او غوټۍ به مې تر سترګو شوه نو هڅه به مې کوله تر څو مخامخ ورته کینم. خو د ماشومتوب ورځې څښتن تعالی داسې زر په ځوانۍ بدلې کړي چې پرې پوه نه شوم. خو څومره مې چې عمر د زلمیتوب منګ ته رسېده هغومره مې د هغې سره د مینې جذبه په زړه کې لا پیاوړې کېده. زلمی وم خو د غوټۍ مینې راکې د ماشومتوب ته ورته خویونه پرېښي وو. د دنیا له هر کار راته د دې مینه ډېره په زړه پورې وه. له همدې امله به مې درسونو کې یو څه لټي کوله. خو ښه د پلار غوسې او د تربورانو د پیغورونو ویرې به درس ویلو ته مجبورولم. خو بیا به مې هم ډېر پام دې خبرې ته و چې څنګه د هغې زړه د ځان په لوري رامات کړم. دومره ناکراري پکې وګورم څومره چې زما په زړه کې د هغې لپاره ده. تل به په دې فکر کې وم چې داسې شیبه به هم راشي چې غوټۍ ته د زړه هیلې څرګندې کړم. که هر رنګه ستونزه به وه کوشش مې کوه چې د ورځې یو ځل وګورم. خو سربیره پر دې چې هغه زموږ ګاونډ کې اوسېده نه بریالی کېدم چې نظر یې د ځان په لور راواړوم. کله کله به وویرېدم چې له دې نیمګړې مینې سره له دې کلي روان نه شم، ځکه د کانکور ازموینه کې مې برخه اخیستې وه چې په دې ورځو کې نتیجه اعلانېده. مجیب لا د تیر ژوند کیسه له ځان سره تکراروله چې د څنګ ته ناستې ټولګیوالې څنګل یې پرې ولګېده. سر یې راپورته کړ، کتلې چې ښوونکي سره د حاضري پاڼې دي او حاضري اخلي. له دې سره پرې چا غږ وکړ، مجیبه پام دې وي سپوږمۍ پسې ستا نوم دی. چې بیا د ښوونکي د غږ مجیب سره ټکان وخوړ. بېواره یې دوه درې ځلې صیب وویل. د تیر په شان د ټولګي څخه د ښوونکي د وتلو سره سم زده کوونکي هلکانو نجونې یو ووتل. مجیب هم د ټولګي څخه ووته. په دهلیز کې یوازې روان و. واړه قدمونه یې اخیستل چې چا ورپسې غږ وکړ. مجیب چې شاته وکتل نو د ښکلا یوه بېلګه یې تر سترګو شوه. جګې ونې، اوږدو تورو سترګو او د زلفو هغه تار یې چې له تندي راتېر او د وریځو په منځ پروت و ښایست لا په زړه پورې کړی و. مجیب یې لکه شاعر د نظر په ژبه ښکلا ستایله چې هغې ورته وویل وبښئ زما نوم سپوږمۍ ده، تا سره په یو ټولګي کې یم. مجیب چې لا تر اوسه د نجونو سره سمې خبرې هم نه وې کړې حیران و چې څه ورته ووایي. خو بیا یې هم په ډېره ستونزمنه او په غلې لهجه وویل ستا له ما سره څه کار و؟ سپوږمۍ ورته وویل هو. ما ویل چې زه پرون نه وم راغلی، که هغه د فزیک کتابچه مو ما ته راکړئ چې زه ترې نوټ ورسوم. له دې سره مجیب زر خپل بایک را خلاص کړ، د فزیک کتابچه یې تر راوویستله او سپوږمۍ ته یې ونیوله. سپوږمۍ د کتابچې د اخیستلو سره ښایي روسي وویل او روانه شوه. مجیب ورپسې همداسې کتل، خو هغې لا څو قدمونه نه و اخیستي چې بېرته راوګرځېد او ویې ویل وبښئ ستاسو نوم؟ مجیب غلی غوندې ځواب ورکړ زما نوم مجیب دی. سپوږمۍ ورته وویل ښکلی نوم دې دی. له دې سره د سپوږمۍ قدمونه په دهلیز کې ټکاری جوړاوه او د یو ځل وروسته کتلو سره له مجیبه ورو لرې کېده.
مجیب چې به هر سهار پوهنتون ته راغی نو سپوږمۍ به ورسره ټولګي کې ډېره خواخوږي ښودله. نن چې هم سپوږمۍ ټولګي ته راغله نو لومړی د ده خوا ته ورغله، په داسې حال کې چې هغه په سوچونو کې ډوب و. دې پرې غږ وکړ، مجیبه ستړی مه شي. مجیب سر پورته کړ او ورو یې ځواب ورکړ، ته ستړی مه شي. تر یو وخته سپوږمۍ همداسې ولاړه وه او بیا یې وویل، راته نه وایې چې کېنه. مجیب ځان وښوراوه، یو نظر یې ټیټ وکتل او بیا یې ورته د کېناستو وویل. سپوږمۍ کېناسته، یو نظر دواړو یو بل ته وکتل، خو زر یې سترګې له یو بله واړولې. سپوږمۍ چوپتیا ماته کړه، ویې ویل، ها کتابچه دې واخله. مننه. مجیب کتابچه واخیسته او ورزیاته یې کړه، نوټ دې پوره کړ؟ سپوږمۍ ورته وویل، هو پوره مې کړ، خیر یوسې. له دې سره بیا دواړه غلي شول، خو سپوږمۍ چې خوښېدل یې مجیب وغږوي. یو ځل بیا یې وویل، یوه پوښتنه در څخه وکړم؟ مجیب مخ ور واړو، ځواب یې ورکړ، څه پوښتنه کوې؟ ویې کړه. سپوږمۍ ورته وویل، هسې ما ویل لکه چې کوم بل پوهنځی دې خوښ دی. مجیب ورته وویل، نه داسې خو نه ده. سپوږمۍ ورته وویل، بیا نو څه خبره به وي چې؟ مجیب ورته وویل، څنګه څه خبره به وي؟ سپوږمۍ لږه غلې غوندې شوه، بیا یې ورو وویل، هسې خفه نه شي، له ډېرو ورځې دې زه ګورم، غلی غوندې یې، ما ویل کا. مجیب لا سپوږمۍ ته څه ویل چې استاد ټولګي ته راننوت او محصلین ورته ودرېدل. دواړه غلي شول او د استاد په لور یې پام شو. خو مجیب ته نن د سپوږمۍ پوښتنو او خواخوږي ډول ډول فکرونه پیدا کړل. زړه کې به یې تېره شوه چې ولې په ټول ټولګي کې د ده خوا ته راځي، دا ولې له ده سره دومره خواخوږي لري. پر دې سربیره چې د سپوږمۍ د ښکلا خبرې به په ټول پوهنتون کې کېدې، خو چې مجیب ته به د زړه په هنداره کې د خپلې کلیوالې غوټۍ تصویر تر سترګو شو، نو د ښار د دې ښکلې سپوږمۍ د تصور اجازه به یې خیال ته نه ورکوله. هغه به تل د غوټۍ په یادونو کې ورک و. مجیب به د میاشتې یو یا دوه ځله کلي ته تلو. هر ځل به یې کوشش کاوه چې غوټۍ ته د خپلې مینې اظهار وکړي، خو دا هیله به یې نه پوره کېده. په ښار کې د اوسېدو د پوهنتون د وریو په تیره بیا د سپوږمۍ چلند دومره زړور کړی و چې دا ځل کلي ته لاړ شي نو غوټۍ ته به ضرور د خپلې مینې اظهار کوي. څو ورځې له میاشتې تیرې وې، خو مجیب کلي ته نه و تللی. د راتلونکې پنجشنبې په انتظار و چې کلي ته لاړ شي او خپله کړې پرېکړه ترسره کړي. د پنجشنبې ورځ وه، ښکلې ډالۍ یې غوټۍ ته اخیستې وه او د کلي په لور روان شو. ماښام تیاره کلي ته ورسېده. د ماخوستن اذانونو سره د کور پر دروازه ورننوت. وړو وروڼو یې شور جوړ کړ چې هله لالا راغی. له دې سره یې تر څو مور او خوند یې له کوټې راوتلې دی ورننوت. مور یې پر دواړه مخه ښکل کړ. د پلار سره له روغبړ وروسته ورته ټولو په وار ور ستړي مشي ورکړه. کېناستل او د حال احوال پوښتنې پیل کړې. له ډوډۍ څخه وروسته یې لا مرکه نه وه ختمه چې مور یې په مجیب غږ وکړ، ځه زویه سترګې دې پټې پټې کېږي، ستړی به یې، هغه بله کوټه کې درته ځای جوړ کړی د لاړ شه ویده شه. د مور له خبرې سره سم مجیب جګ شو او د بلې کوټې په لور وخوځېده. شیبه ځنډ وروسته مور هم ورپسې ورغله. چې کوټې ته ورننوته نو مجیب یې په څه شي بوخت ولیده. ورته ویې ویل، زویه دا څه شی دی؟ مجیب ورته ویل، دا مورې هسې. مجیب یې لا د پټولو هڅه کوله چې مور یې پرې پوه شوه. ور زیاته یې کړه، واه دا خو بنګړي دي که نه، دا د چا ته راوړي؟ مجیب په داسې حال کې چې ښکته یې کتل ځواب یې ورکړ، هسې مورې خور ته مې راوړي دي. خو د مورې پرې شک راغی. زړه کې ور تېره شوه، که خور ته یې راوړي وی نو ضرور به یې تر اوسه ورکړي وو. خو کیسه بله ده. خواته یې راغله، کېناسته، ورته ویې ویل، ګوره زویه زه ستا مور یم. که اولاد هر څومره مور ته چل ورکړي خو مور بیا هم مور وي، یو څه پوهیږي. مجیب لږ په تیز غږ وویل، مورې په څه پوهیږې؟ هیڅ خبره نه ده. مور یې ور زیاته کړه، ګوره زویه زه پوهیږم چې څه خبره ده، خو ته یې خپله راته ووایه. مجیب په لوړ غږ بیا وویل، مورې څه شی درته ووایم؟ تر یوې شېبې مور هم داسې ورته کتل. پر دواړو لاسونو یې له مخه ونیوه، په تندي یې ښکل کړ او زیاته یې کړه، ووایه راته څوک دې خوښیږي؟ مجیب غلی غوندې وویل، هیڅوک مې نه خوښیږي مورې، ته هسې شلی یې. مور یې ورته ویل، زه پوهیږم چې څوک دې خوښیږي او دا بنګړي دې همغې ته راوړي. زه دې مور یم چې ماته یې نه وایې نو چا ته به یې وایې؟ مجیب ورته ویل، نه مورې داسې خبره نه ده،
هسې شک کوي دا مې مورې خبره پرې ورپرېکړه ورته ویې ویل زوی جانه پلار دې هسې هم راته څو ځله ویلي چې دې هلک ته څوک وګوره چې کوزده ورته وکړو ووایه زویه خیر دی مه شرمېږه مجیب ورته وویل مورې هغه مور یې ورته وویل زویه مه شرمېږه ووایه مجیب ورته وویل مورې څه درته ووایم د ګلاب ماما لور غوټۍ له دې سره یې مور یو دم غلې شوه تر ډېره همداسې چوپ وه چې مجیب ترې وپوښتل ولې مورې څه خبره ده مور یې ورته وویل نه زویه هېڅ خبره نه ده مجیب ورته وویل لکه چې هغوی ښه خلک نه دي مور یې ورته وویل نه ښه خلک دي مجیب ورته وویل جنۍ مو نه ده خوښه مور یې ورته وویل خوښه مو ده مجیب ورته وویل نو بیا مورې څه خبره ده هغوی سره خو به مو څه جنجال نه وي پیدا شوی مور یې ورته وویل نه زویه خدای دې نه کړي مجیب په لوړ غږ وویل نو بیا ولې چوپ یې څه خو ووایه که نه مور یې په ورو جواب ورکړ زوی جانه غوټۍ خو 2 اونۍ کېږي زماني خپل زوی ته وکړه له دې سره د مور له سترګو اوښکې وڅڅېدې د مجیب رنګ تښتېدلی و حیران حیران یې مور ته کتل او هماغسې پرېوت او ویده شو مجیب سهار وختي له خوبه راپاڅېده د خپلو خیالونو جنت کلی ورته دوزخ ښکارېده پرته له دې چې چای وڅښي له ټولو نه اجازه واخیسته هغه بنګړي یې خور ته ورکړل چې دا غوټۍ ته ورکړه خو دا ورته ونه وایي چې مجیب ورکړي دي او روان شو اوس ورته پوهنتون هم خوند نه ورکاوه د لوستلو شوق یې هم ورو ورو کمېده د چوپتیا عادت یې لا پیاوړی شوی و او د تیر په شان یوازیوالی به یې خوښاوه خو سپوږمۍ به یې هماغسې خوا ته راغله ترې وبه یې پوښتل مجیبه ډېره موده کېږي چې ناسته ولاړه در سره لرم خو ستا د چوپتیا په راز پوه نه شوم مجیب ورته وویل هسې دا مې خوی دی هېڅ خبره نه ده سپوږمۍ ورته وویل مجیبه ستا خپله خوښه خو زه در سره مرسته کولی شم مجیب په داسې حال کې چې ساعت ته یې کتل له څنګه یې جګ شو ورزیاته یې کړه زه خیر اوس د تفریح وخت پوره شو بیا به ګورو د سپوږمۍ سره د پرله پسې لیدلو او د خواخوږۍ سربیره یې په زړه پورې ښکلا ورو ورو د مجیب د مات زړه رغونه کوله چې آخر یې ورته تصویر د زړه هنداره کې ځای ونیوه مجیب چې تیر ژوند یې د مینې د نه اقرار کولو ډېره لویه سزا زغملې وه نو دا وس یې ځان کې نه لیده ځکه یې نن د سپوږمۍ سره د خپلې مینې د ورڅرګندولو اراده درلوده د 2 ساعت نه وروسته تفریح وشوه د تیر په خلاف نن مجیب د سپوږمۍ خوا ته ورغی او ورته ویل سپوږمۍ له تا سره ضروري کار لرم سپوږمۍ په لوړ غږ ځواب ورکړ ما سره دې کار دی مجیب ورته وویل سپوږمۍ زه غواړم تا ته نن د خپلې چوپتیا راز څرګند کړم سپوږمۍ ورته ویل څومره خوند به وکړي ووایه زر کوه مجیب ورته ویل سپوږمۍ زه سپوږمۍ ورته وویل ووایه که نه څه مجیب لږه شیبه غلی شو بیا یې وویل هسې ما ویل چې سپوږمۍ په زړورتوب وویل هسې تا ویل چې څه مجیب زړه نازړه ورزیاته کړه ځه بل وخت به یې سپوږمۍ په خبرو کې ورولوېده په خندا یې وویل اوهو جینۍ خو نه یې زر کوه که نه ووایه څه خبره ده د سپوږمۍ بې پروا زړورتوب یې جرأت زیات کړ او ویې ویل غواړم زما د ژوند یوازینۍ ملګرې اوسې له دې سره د سپوږمۍ رنګ ورو ورو بدلېده غلې ولاړه وه چې مجیب ورزیاته کړه زه غواړم له تا سره واده وکړم سپوږمۍ لا پسې رنګ وواهه خولې پرې راماتې شوې او بیا یې په داسې حال کې چې ښکته یې کتل زیاته یې کړه له هغه وخته مې چې لیدلی یې هسې راباندې ښه لګېږي مجیب په مسکا وویل ما هم همداسې انګېرله ځکه خو مې دومره زړه وکړه سپوږمۍ یو اوږد اسویلی وکړ او ورپسې زیاته یې کړه همدومره مینه در سره لرم لکه ستا سترګو کې چې ما ته د ځان په حق ښکاري سپوږمۍ بیا وویل خو کاشکې مجیب غلی وپوښتل خو کاشکې څه شی سپوږمۍ ورته وویل خو کاشکې چې زه کوزده شوې نه وای